دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی المنکر. سلام، نصیر کشاورز هستم. به گفتگوی ویژه من با آقای محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر خوش آمدید. آقای مهاجر سلام بر شما، تشکر از اینکه به سلامت اندار فرصت دادید. بر سلام و رحمت الله. همچنین از شما هم تشکر میکنم که به ما وقت دادید تا که صدای اصلی وزارت امر بالمعروف به گوش مردم برسد. بسیار زیاد تشکر آقای عاکف. میخوام به عنوان پرسش ورودی مطرح بسازم که محتسب شدن یک شهروند چی مقدمات و شرایط نیاز داره؟ د محتسب لپاره که زه ووایم چې موږ لس شرایط ټاکلي دي. هغه لس اوصاف باندې چې یو څوک محتسب وي هغه محتسب کېدلی شي. خو یو څو مهم درته وایم. یو دا چې څوک محتسب کېږي هغه به فاضل عالم وي، یعنی کوم مروج فنون چې دي هغه به ټول ویلي، واړه دوره او لویه دوره چې موږ ورته وایو دغه به یې ویلي، دوره تفسیر به یې کړې وي، وروسته دغه نه محتسب کېدلی شي. او دا شرط د دې لپاره ده چې د قرآن کریم آیات مبارکه ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. د الله دین ته خلق په علم، پوهه او په نیکه طریقه راوبولئ. نو یعنی چې یو څوک د الله دین ته څوک رابولي، د الله د دین احکامو ته څوک رابولي، اول به دی معروف او منکر پیژني، پس لغه به بیا دی د نورو خلکو رابلل کوي. که چېرته دی خپله معروف او منکر ونه پیژني نو څه ډول به بیا دی وکولی شي چې نورو خلکو ته معروف او منکر وروښيي. او همداراز دی به هغه د دعوت طریقه هم پیژني چې یو څوک معروف ته رابولي یا له منکر څخه منع کوي هغه باید په څه ډول وشي. قرآن وایي والموعظة الحسنه، په نیکه طریقه. نو د داعی لپاره شرط دا ده چې هغه ته به طریقه د دعوت معلومه وي چې دعوت باید په څه طریقې سره وشي. ځکه لقمان چې اکثره وایي چې دا پیغمبر ده علیه السلام، هغه چې کله خپل زوی ته نصیحت کوي هغه ورته یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابک. امر په معروف او نهي له منکر څخه کوه، خو واصبر على ما اصابک. په دغه لار کې چې تا ته څه تکلیف رسیږي په هغه باندې صبر کوه. او ته یعنی خلق سره خشونت مکوه، خلق سره بد برخورد مکوه، خلق سره ناسم سلوک مکوه، خلق سره ناسم چلند مکوه، بلکې په نیکه طریقه باندې خلق ته امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوه. که تا ته څه تکلیف رسېده په هغه باندې صبر کوه، د هغوی سره داسې مکوه چې ته د هغوی مقابل چلند ورسره کوې، نو فاضل عالم به وي. بل دا چې متقي به وي، د ښو اوصافو باندې به متصف وي، په خپله سیمه کې به منفور نه وي. دا هغه عمده صفات دي چې د محتسب لپاره دي، په رښتوني به مشهور وي په خپله سیمه کې. ځکه د دعوت لپاره دغه صفات ضرور دي چې په یو داعی کې شتون ولري. این مهم نیست که شخص محتسب عضویت امارت اسلامی را در گذشته داشته باشه؟ نه، دا حتمی نه ده، بلکې د هغه سابقې ته کتل کېږي چې پخوا یې څه دنده وه او پخوا یې څه مسؤلیت و او پخوا په سیمه کې څه ډول مشهوره و. که چېرته پخوا اربکی په کلي کې تېر شوی نو طبعا هغه خلک اوس ښو ته رابولي نو خلک به ورته وایي چې تر پرونه پورې د خلک وژل، پرونه پورې د خلکو کورونه لوټل، نن ماته ته دعوت کوې نو طبعا هغه به په ښو صفاتو باندې متصف وي، په خپله سیمه کې به منفوره څېره نه وي. یعنی از علمایی که در نظام قبلی در ساختار حضور نداشتن اما زیر چتر اون نظام زندگی میکردن امروز در ساختار وزارت امر بالمعروف حضور دارن؟ تیر نظام کې داسې خلک هم وو چې هغه چا چې د اشغال په وړاندې مبارزه کوله په هغوی باندې باید 14 کاله بند پرېکړې کولې، هغوی باندې باید اعدام پرېکړې کولې، هغوی باندې باید 10 کاله او 15 کاله پرېکړې کولې. نو که نن هغه محتسب راشي خلک به څه راته وایي چې ستا په سر باندې پرون ما چاپه منله، بمبار مې مانه، نن بیرته تا هماغه سړی په ما باندې محتسب کړي چې پرون ستا له وجې سته زما کور ته راغلی زه بندي شوم، د ما باندې د 10 کاله بند پرېکړه وکړله. داشتیم که در ساختار نبودن اما راتلی شي ولې نه؟ ما ویلی چې په سیمه کې منفوره څېره نه وي. درست. آقای مهاجر، وزارت امر بالمعروف در 34 ولایت نمایندگی داره. اگر به اساس تسلسل وظیفوی هم ببینیم برخی از احکام و قوانینی که در کابل قابل تطبیق است در ولایت نیست، اگر در ولایت است در کابل نیست، این تضاد تطبیق احکام نشان دهنده چی است؟
نه زه نه تاییدوم بلکې پالیسي او پالیسي ده. په کابل کې څه ډول چلند چې کېږي یا په ولایاتو کې هم کېږي. وکې یو چل داسې ده چې ځینو ولایاتو کې زموږ دنده د معروف اقامه او د منکر ازاله ده. ځینو ولایاتو کې یو منکر شتون لري، هلته دغه منکر ازاله کېږي. ځینو ولایتونو کې بیا بل ډول منکر شتون لري، هلته بیا دغه بل منکر ازاله کېږي. ځینو ولایتونو کې د یو معروف اقامې ته ضرورت وي، ځینو ولایتو کې بیا د بل معروف اقامې ته ضرورت وي. نو هغه سیمې ته په کتلو باندې د معروفاتو اقامې او د منکراتو ازالې اړتیا ته په کتلو باندې هماغسې کېږي. باقي چلند دا په ټولو ولایتو کې یو ډول چلند وي. د خلکو سره به ناسم چلند نه کېږي، بد برخورد به نه کېږي. وکې دلته یو شی شته چې د ولایتو د چلند خبره کېږي، ځینې خلک قصداً د ولایتو ناسم برخورد ته هوا ورکوي او ناسم برخورد یادوي. حال دا چې واقعیت هغسې نه وي. زه یو مثال یادولی شم چې یوې پروژې رسنۍ د سرپل ولایت څخه یو ویډیو نشر کړله چې یو پلار خپل زوی په دې وجه باندې وایي چې ته ولې درس ته نه تللی. هغه په بازار کې ګیر کړی چې بازار کې ګرځي درس ته نه تللی، هلته یې وایي محتسب یې ترې خلاصوي. خو دوی داسې نشر کړله چې یو کراچیوان ماشوم محتسبین وهي. خدای مه کړه. حال دا چې واقعیت هغسې نه و. وروسته هغه پلار راغی، هغه ماشوم راغی، پلار یې وویلې چې دا زما زوی د عبدالرحمن نومیږي، ما د دې له وجې واهه چې دی درس ته نه و تللی، بازار کې ګرځېده. نو ما ویل چې درس ته ولې نه تللی، ځکه مې ووایي. شکایت‌های زیاد آقای عاکف وجود داره. ما در کابل بسیار به راحتی شهروندان میتونن که ریش نگذارن، اما در ولایت اگر شما ریش نداشته باشین مورد بازپرس محتسبین ریاست امن معروف قرار میگیرین. نه واقعیت نه ده. موږ ولایت ته هم تللی او موږ مرکز کې هم ګرځو. ټولو کې یو ډول ده. د ګیرې په اړه باندې توصیه ورته کېږي، نور د چا وهل زورول ټکول دا یو ځای هم شتون. در کنار این که شکایت مردم اگر کنار بگذاریم، ارشدترین مقام وزارت امارت اسلامی سرپرست وزارت امور داخله از عملکرد وزارت امر بالمعروف انتقاد کردن و گفتن که مردم از نام این وزارت هراس دارن. د کورنۍ چارو وزیر سرپرست وزیر جناب خلیفه صاحب زموږ یو غونډه په هغې کې داسې وویلې چې ما سره یو څوک مخ شول، هغو راته وویلې چې تاسو داسې وایي مخکې چې ستاسو په نوم به موږ خلک ویرول، خو اوس تاسو خو بل ډول خلک یې. وایي همدغه ډول د امر بالمعروف وزارت په دې باندې داسې تصویر خلکو جوړ کړی ده چې د دغه وزارت له نوم نه خلک ویره لري. خو واقعیت وایي داسې ته لکه موږ چې وو، زموږ له نوم نه وایي خلک ویرول، خو اوس وایي چې له موږ سره کینی هغوی وایي چې تاسو نه ډېر هغه رحمدل او مینهناک خلک نور نشته. نو وایي د امر بالمعروف وزارت هم د باندې تصویر داسې ده چې خلک داسې فکر کوي، خو واقعیت کې وایي دوی هغه ډېر سام چلند کوي او دا د شریعت یوه برخه ده، د دین یوه برخه ده او دا د هر مسلمان دنده ده، هر څوک باید امر بالمعروف نهي المنکر وکړي. خو په همدغه اړه بدبختانه ځینو رسنیو داسې وویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر کړلې او غلط یې وارزولې. بیایم به نشستی که در هفته گذشته به ابتکار این وزارت دایر شده بود در خیمه لویجرگه. این نشست به منظور حمایت از نظام حاکم در افغانستان بود یا به منظور حمایت از جنگ حماس اسرائیل؟ له هغې غونډې راوروسته چې د 15,000 علماو قومي مشرانو متنفذونو په کابل کې جوړه شوې وړم کال او د اسلامي امارت عمومي مشر او امیرالمؤمنین حفظه الله را هغه هم ورته راغلی و. هغه غونډه کې 15,000 کسانو پر شاوخوا خلکو ګډون کړی و. له هغه راوروسته دومره غټه ستره غونډه نه وه شوې. دا واقعا یوه ستره غونډه وه. دې کې څو اهداف وو. یو د خپلو مسؤلینو متوجه کول د امیرالمؤمنین حفظه الله ورا د فرامینو تطبیق ته. دویم د امر بالمعروف د محتسبینو له عام ملت سره ښه برخورد او ښه چلند ته متوجه کول. دریم د عامو مسؤلینو او د عامو مجاهدینو متوجه کول ښه چلند ته له ملت سره. دریم د ملت همکاري له امر بالمعروف وزارت سره. پنځم د ملت همکاري له نظام سره، حمایت د نظام د دې لپاره دغه غونډه جوړه شوې وه. خو چونکې هلته ځینې د اسرائیلو د حماس د جنګ په اړه د حماس
د ملاتړ خبرې چې وشوې دا د هر مسلمان دنده ده چې د یو مظلوم مسلمان غږ اوچت کړي. فلسطین کې تاسو ته معلومه ده چې په غزه باندې اسرائیلو برق قطع کړی، اوبه یې پرې قطع کړي دي، خوراکي مواد نور پرېږدي. دا یو ظلم ده، دا یو وحشت ده، دا یو بربریت ده چې که چېرته په غیر مسلمان خلکو باندې دا شی وای ټول نړۍ پرې غږېدله، خو چونکې هلته مظلوم فلسطینیان دي، مسلمانان دي، نو ځکه څوک غږ ته انعکاس نه ورکوي. دا د هر مسلمان نه د هر بشر حق ده چې دې په مقابل کې غږ جګ کړي، غږ پورته کړي. همدا اوس تاسو ته معلومه ده چې هسپاني ویلي دي چې نتنیاهو باید د جنگي مجرم په نوم باندې محکمې ته راکش سي. نور ډېر هیوادونو غږ پورته کړی. نو دا د یو مسلمان نه بلکې د یو بشر سره مناسبه ده چې د حماس یا د عموما د فلسطینیانو د مظلومیت غږ راپورته کړي. آقای عاکف، اکثر به اتفاق احکام و فرامینی که از جانب وزارت امر بالمعروف صادر میشه نه تنها واکنش های داخلی را به همراه داره بلکه در سطح جهانی هم واکنش برانگیز است. شما در فکر به رسمیت شناسی امارت اسلامی نیستین؟ موږ چې 20 کاله مبارزه وکړه، بلکې داسې ووایو چې 43 کاله دلته مبارزه شوه. افغان ملت چې کوم مبارزه وکړه د روسانو په وړاندې، یا لږ راوروسته د شر و فساد په وړاندې، او لږ راوروسته د 20 کلن اشغال په وړاندې چې کوم مبارزه وشوه، هغه د دې لپاره چې دلته اسلامي نظام او اسلامي احکام تطبیق شي، اسلامي نظام قائم شي. نو اوس موږ هم همدا غواړو چې دلته اسلامي نظام قائم شي. ملت هم همدا غواړي چې اسلامي نظام قائم شي. او د هر مذهب والا د خلکو دا حق ده چې د هغوی د مذهب مطابق قانون پلي کوي، هغه د هغوی حق ده. که چېرته امریکا د یهودیت اړوند قوانین په امریکا کې پلي کوي، څوک په مقابل کې نه پورته کېږي. که چېرته نور سیکولر هیوادونه یا کمونیستي هیوادونه یا نور د الحاد تر چتر لاندې هیوادونه چې کوم دي، هغوی د خپل مذهب مطابق قوانین پلي کوي، هغه څوک څه نه وایي. خو که مسلمان راځي د اسلامي احکام په خپل هیواد کې پلي کوي او په خپل هیواد کې تطبیقي، دغه په اړوند خلک بیا غږ پورته کوي، باید پورته نه کړي. دا د مسلمانانو حق ده چې اسلامي قوانین پورته تطبیق کړي. دلته زموږ ملت نور څه نه غواړي، اسلامي نظام غواړي او اسلامي احکامو تطبیق غواړي. زموږ وزارت همدغه دنده په غاړه لري چې شریع احکام تطبیق کړي. نو که د شریع احکامو د تطبیق په وړاندې څوک غږ پورته کوي، اول باید پورته نه کړي، ځکه دا د افغانانو حق ده، افغانان مسلمانان دي. غږ پورته کوي، هغه به تر هغوی پورې تړاو. چون امارت اسلامی نیاز داره که به رسمیت شناخته شود. 2 سال از قدرت گرفتنش میگذره، اما همواره که وقت احکام از جانب این وزارت صادر میشه بسیار واکنش برانگیز میشه. موږ له یو شرعي حکم څخه هم نشو تېرېدلی. د افغانانو هر فرد چې دلته مبارزه کړې د همدې لپاره چې شرعي احکام تطبیق شي. اوس که چېرته څوک رسمیت پیژندل راته د شرعي احکامو څخه د تېرېدلو په معنا راکوي، هیڅ فرد د افغانانو نه غواړي. محدودیت‌هایی که در قبال زنان اگر شما وضع کردین، محدودیت‌هایی که در هر موضوع دیگه اگر از جانب این وزارت صادر شده را مانعی برای رسمیت شناسی امارت اسلامی میگه. حجاب محدودیت بللی شو؟ هیڅ کلام. حجاب د هر مسلمان خور حق ده. تاسو ته معلومه چې فرانسه او ځینو نورو هیوادونو کې هلته پیسې ورکوي د حجاب لپاره. یو مسلمانه جګیږي، حکومت ته پیسې ورکوي چې ماته د حجاب اجازه راکړه. نو حجاب د مسلمان حق ده. که چېرته حجاب تطبیقیږي او د هغه څوک محدودیت بولي، هغه تر هغوی پورې تړاو لري. که دا خو فرض ده، حجاب سنت او مستحب هم نه ده بلکې فرض ده. د قرآن کریم آیات ګڼ آیاتونه د حجاب په اړه راغلي، د رسول اکرم صلی الله علیه و ګڼ احادیث د حجاب په اړه. آقای عاکف، جامعه افغانستان در 20 سال به نحوی داشتن با سازوکارهای غربی خو گرفته بودن، اما به یک دفعه میشه که آنچه وزارت امر معروف میخواد این جامعه تغییر بکنه؟ تاسو فکر وکړئ 2 کاله ډېر وخت موږ اوس هم یو دفعه نه دي کړي. تیر 2 کالو راهیسې ډېر استا باندې لګیا یو له خلکو سره د دعوت چارې پر مخ بیایو. تر اوس پورې مو څوک وهلي نه دي، ټکولي مو نه دي، بندي کړي مو نه دي غیر شرعي. نو دا به زه وایم ډېر وخت دی او اوس هم له دې وروسته هم خلکو سره ډېر نرم سلوک کوو. تاسو که زموږ د وزیر صاحب خبرې اورېدلي، هغه زموږ محتسبینو ته ډېر ښه مثال وایي. شراب چې کله حرام شول په 3
وارو باندې حرام شول. اول واره وویل شول چې په دې کې ضرر شته ګټه نشته پکې. دویم وار وویل شول چې په منځ کې تاسې کله چې ودرېدئ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کله چې تاسې شراب څښلي او منځ ته ورځئ، د منځ په وخت کې مه څښئ. دریم وار بیا وروسته راغله چې دا تنور مه نږدې کېږئ او شراب مه څښئ. نو له دې نه موږ ښه معلومولی شو چې دلته شل کلن اشغال تیر شوی، اوس به د خلکو په اذهانو د خلکو په فکرونو باندې کار کوو، په خلکو باندې به بوج نه راولو، خلک به مجبوریت نه مجبوره کوو او خلکو سره به د زور چلند نه کوو، بلکې کوشش به کوو چې د هغوی په اذهانو باندې کار وکړو. چقدر در این 2 سال به خواستهای خود رسیدین؟ تر ډېره ښه ده او ملت الحمدلله ډېر ښه همکار ده، ډېره ښه همکاري کوي او ډېر الحمدلله کار شوی ده. ډېر کم کار ته ضرورت ده او نور مو هم له خلکو غوښتنه دا ده چې موږ هغه څه غواړو چې تاسو د 43 کلونو په جریان کې خپل کورونه د هغه لپاره ړنګ کړل، خپل اولادونه مو قربانۍ ته وړاندې کړل، خپل ځانونه مو قربانۍ ته وړاندې کړل، خپل فامیلونه مو قربانۍ ته وړاندې کړل، یعنی مال اهل اولاد هر څه مو قربانۍ ته وړاندې کړل. د همدې لپاره اوس موږ هغه غواړو چې هغه د شرعي احکامو تطبیق ده. تاسو د هغه لپاره مبارزه وکړه، اوس موږ دغه چارې په غاړه دي. نو اوس د دوی همکاري غواړو او دوی څخه همدا غوښتنه کوو چې په دغه برخه کې موږ سره همکار شو. وزیر امر بالمعروف همین چند روز پیش گفت که منکرات در جامعه افغانستان به صفر رسیده. این منکرات چی بوده آقای عاکف؟ تاسو ته معلومه چې شراب په ځینو ځایونو کې، په ټول نه وایم، په ځینو ځایونو کې، په ځینو محافلو کې براله څښل کېدل، خرڅېدل. زما ښه یاد دي چې دلته یوه سیمه وه، د هغې سیمه کې د جمهوریت په وخت کې د سړک په غاړه باندې ماشومانو به د اوبو بوتل یا پیپسي و نور شیان نیولي و، له هغو سره به شراب هم ورسره و او دکانونو کې په ځینو ځایونو کې عام دکان کې به ایښي و خرڅېدل. 20 سال گذشته اینجا حضور داشتیم آقای عاکف، به چنین راحتی نمیشد شراب به دست آورد. نو همدا اوس تقریبا 3 ورځې کېږي چې په شارینو کې عامه کارخانه ونیول شوله. د جمهوریت خبره نه درته کوم، اوس د عام کارخانه نیول شوې. نو د جمهوریت په وخت کې که تاسو څومره وایي چې موږ دلته موږ هم دلته وو، که په کابل کې نه وو خو په دې افغانستان کې خو موږ ته هم هر څه معلومات وو، هر څه راته رسېدل. د فتح په لومړۍ ورځو کې د چاري عبدالحق نه وړاندې په دغه ځای کې د سړک غاړې ته ماشوم ولاړو چې موټر به ودرېده، ورته رامنډه به یې کړله چې څه غواړې، چې دلته نه ورسره ایښي خو شاته به یې په دوکانو کې خواته ځای کې به ایښي وو چې کله به چا ترې وغوښتل دغه ځای ورته راوړل. د خیرخانې په سیمه کې عام خرڅېدل، په ځینو نورې سیمو کې زه د نومونو یادول هم نه غواړم چې واخلم. دیگه چی منکرات به صفر رسانیدن؟ په تالارونو کې پردۍ نجونې رقص، تاسو خلکو لیدل، خلک پردۍ نجونې به یې راوستلې رقص به یې ورته کوو، الوکان به یې راوستل رقص به یې ورته کوو، ټابلټکا به استعمال کېدل، چارسو دا شیان به استعمال کېدل. بلکې په پارکونو کې هلته به چې کومې غرفې و یا د چای او د نور هغه هغو کې به چارس هم خرڅول. خو وروسته له فتحې موږ ونیول دا خلک، داسې نه چې ما ادعا کوو. نور ډېر داسې څه چې هغه الحمدلله اوس دغو مخه نیول شوی. اوس موږ په ټول هېواد کې علني کبیره ګناه نه لرو چې جهري وي او کبیره گناه تر سره کیږي، په ټول هېواد کې موږ نه لرو. همدغه صفر ته راټیټېدل دي. درست. از پارک های گفتن آقای عاکف، چی باعث شد که پارک ها را بروی زنها ببندین؟ آیا اونجا چی میگذشت در پارک ها؟ 14 میاشتې ډېر وخت موږ 14 میاشتې اجازه ورکړې وه او ډېره هڅه مو وکړه، ډېر کوشش مو وکړ. ځایونه مو ورته جدا کړل، ورته مو ویل چې جدا کوي، ورځې مو ورته جدا کړې او د اختلاط د مخنیوي لپاره او د بې حجابي د مخنیوي لپاره، خو نه مراعات کېدل. په آخر مجبور دا پرېکړه وشو. تنها در کابل یا در سطح ولایات این موضوع مراعات نمیشد؟ یاره عموما که وای نه مراعات کردن. برنامه برای باز کردن پارک ها ندارین؟ وقتی میگن که جامعه منکرات به صفر رسیده، گناه جهری هم وجود نداره و انجام نمیشه، از یک سو پارک ها و مراکز تفریحی بند است برای د اوس لپاره داسې پرېکړه شوې ده د چې په راتلونکي کې څه ډول خلاصېږي او په کومو شرایطو خلاصېږي هغه به له وخت وړاندې خبرې که زه وایم. هنوز برنامه ندارین؟ ما ویل چې که چېرته وخت وړاندې زه هغه وایم دا به له وخت وړاندې خبرې چې په کومو شرایطو خلاصېږي او په کوم ترتیب خلاصېږي هغه به وروسته پرېږدم. اگر برای
حکومت سرپرست امارات اسلامی گفته شود که برخی از محدودیت هایی که از سوی وزارت امر بالمعروف وضع شده در جامعه برداشته شود، کشورهای بر قدرت بگویند ما این حکومت به رسمیت میشناسیم. شما آماده هستین که این محدودیت ها را بردارین یا این شرعي احکام تطبیق محدودیت نشو بللی او محدودیت باید ورته ونه وایو او که چیرته موږ د شرعي احکامو د تطبیق د نه تطبیق خبره کوو او یا راته نړیواله ټولنه دا غوښتنه راڅخه ایسته تاسو شرعي احکام مه تطبیقوئ موږ مو په رسمیت پیژنو، نو بیا خو تېره اداره تیاره په رسمیت پیژندل شوې وه، ولې مو له هغې سره مبارزه کوله، ولې افغانانو د هغې په وړاندې جهاد کاوه؟ نو د شرعي احکامو د نه تطبیق بدل کې رسمیت پیژندنه دا نه افغان ملت غواړي، نه امارت غواړي او نه موږ غواړو. چی زمان جامعه افغانستان به اون جامعه تبدیل میشه آقای عاکف که وزارت امر بالمعروف برای رسیدن به اونجا داره تلاش میکنه؟ ما ویلې چې الحمدلله تر ډیره حده پورې موږ خپلو اهدافو ته رسېدلي او وړاندې هم کوشش کوو، خو انساني ټولنه له خطا څخه خالی نه وي. طبعا چې انسانان چیرته شتون ولري هلته به خطا هم وي، نو وخت په کتو سره به ګورو، خلکو سره به مخ ته ځو چې یو پاکه جامعه ولرو، پاکه ټولنه ولرو. یک سوال دیگه آقای عاکفی که در اکثر نظارت هایی که محتسبین وزارت امر بالمعروف میرن یوتیوبران هم همراهشون حضور دارن. خداوند ستارالعیوب است، اما این یوتیوبران باعث میشن که راز و رمز زندگی خیلی از شهروندان که گویا کار را انجام دادن به تصویر کشیده شود. این کار درست است؟ ځینې داسې شیان وي چې هلته عام پند پکې وي، لکه حد چیرته تطبیقیږي عام خلک ورته راټولیږي، نو هغه د خلکو د پند لپاره یعنی خلکو ته دا ښودل وي چې د دې مخه ونیول سي. په تعزیر کې هم د قاضي خوښه ده که یو چاته څوک تعزیر ورکوي د چې خلک ورته راټولوي که نه ورته راټولوي، نو دغه مسله کې هم دا د دې لپاره ده چې نورو خلکو ته یو پند شي او نور خلک له دې څخه خودداري وکړي او نور خلک دا کار ونه کړي. درست. آقای مهاجر به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم چه زمان مردم دیگه وقت محتسب امر بالمعروف هم میبینن ازش هراس نداشته باشن؟ همدا اوس هم هراس نترې لري، بلکې ملت ډېر همکار ده، ډېره همکاري کوي او زموږ محتسبین له خلکو سره ډېر ښه چلند کوي. که چېرته کوم ځای کې خطایي او خودسري رامنځته کېږي موږ یې درک کوو. موږ خپل محتسبین ډېر منفق کړي دي، محکمې ته مو هم ځینې معرفي کړي دي. هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې له خلکو سره ناسم برخورد وکړي، ناسم چلند وکړي. زموږ د سمې شکایت بخش ده، هلته که نظامیان له چا سره ناسم چلند کوي هغلته هم خلک کولی چې راشي شکایت وکړي. موږ خپل نظامیان نظامي محکمې ته معرفي کوو، نو خپل محتسبینو ته خو هېڅ وخت اجازه نه ورکوو چې له خلکو سره ناسم چلند او بد برخورد. بسیار زیاد تشکر از اینکه به سلامتان دار فرصت دادین. تشکر بسیار زیاد. عدل فتنو شیطان په مخ کې سپر، امر بالمعروف نهی لمنکر، امر بالمعروف نهی لمنکر.